بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي دلته په خوست کې د افغانستان بانک یو ښوونکي یا معلم ته 1,00,000 افغانۍ یا 2,00,000 افغانۍ قرضه ورکوي. بیا وروسته د ده د معاشه څخه 3,000 افغانۍ ګرځوي، خو هره میاشت 300 افغانۍ بلابود ځینې اخلي، چې په 3,000 په قرض کې ګرځي، 300 بلابود اخلي. دا په سود کې راځي که نه راځي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه ښکاره سود دی، ځکه 3,00,000 افغانۍ چې دی په قرض ورکوي په 100 میاشتې کې دی ځینې ګرځي په افغانستان بانک، او پر هر ځل 300 افغانۍ چې 1,000 افغانۍ کېږي ټوله. یعنې دا چې د 3,00,000 افغانۍ په قرض ورکوي، په بدل کې 3,00,000 افغانۍ ځینې غواړي. نو دا سود دی، د دې څخه ځان ساتل پکار دي.